وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور محمد صدیق په نامه د وزیرستان نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده چې که تراویح سړی په 45 دقیقو کې وکړي، صحیح ده محترمه، 45 دقیقو کې چې سړی تراویح کوي دا وړې تراویح، نو محترمه دلته انشاءالله قرآن سم ورسره ویل کیږي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کړې ده، اگر چې دا خو د موږ متعلق پوښتنه نه وه ځکه موږ روزې په اړه پوښتنې ویلې وې. دی وایي چې موږ فکر کوم چېرته دا ورور په خارجي دنیا کې چېرته دی یا افغانستان کې دی بنا ده، دی وایي چې موږ د پلستر کوو د کړکۍ ډکې حسابوو، نو دا د هغوی په مابین کې متعارف ده محترمه، د بنایانو یا د ګلکارانو په مابین کې دا متعارف ده، پروا نه کوي وروره، دا شرعاً جواز لري. الله دې ښه لره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام. یو ورور قاریه بورواحه د لوګر څرخ نه پوښتنه کړې دی، وی یوه کفاره د مریض ده، یوه فدیه د مریض ده، داسې نه ده محترمه. سړی چې مریض څو روزه یې نه سوی نیولی نو دی به فدیه ورکوي. کفاره خو هغه حالت کې ده محترمه وروره چې مثلا یو سړی قصدن روزه وخوري، یو سړی قصدن په روزه کې له خپلې ښځې سره جماع وکړي، دلته کفاره ده محترمه. کفاره بیل شی ده، فدیه بیل شی ده محترمه. فدیه خو د همغې یوې ورځې هغه ورکول دي، هغه کوم محدود شی چې دي. کفاره خو چې ده محترمه هغه د 15 ورځو روزه نیول دي وروره. الله دې ښه لره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي، دغه پوښتنه هغه افغانان ورونه چې خارج له افغانستان نه دي هغوی هم دا پوښتنه ډیره کوي. مثلا دوی دا پوښتنه داسې کوي له وترو نه وروسته تراویح کیږي که نه کیږي، نو لکه مثلا په عربي نړۍ کې 10 رکعاته تراویح کیږي یا 8 رکعاته تراویح کیږي، بیا دوی چې امامانو پسې 8 رکعاته تراویح مو کی بیا وتر مو کی، پس له هغه نه باید هغه نورې تراویح ځان ته وکړي. نو دوی وایي دلته خو وتر سوي دي، له وترو نه وروسته کیږي که نه. ګوره محترمه وروره، د تراویح وخت چې ده د تراویح او د وترو د دواړو وخت دا د ماخوستان له مانځه نه مخته ده. که چا د ماخوستان لمونځ نه و کړی نو د ده نه تراویح صحیح کیږي او نه د ده وتر صحیح کیږي. بعضې داسې کوي ورونو، ګوره کله مثلا یو سړی جومات ته راسي، فرض مونځ تیر د امام په تراویح ولاړ ده، دی هم پسې ودرېږي، دلته تراویح نه صحیح کیږي محترمو، ځکه تراویح چې دي دا د فرض لمانځه نه وروسته دي. امام خو فرض مونځ کړی، تا نه ده کړی، ته د جومات یا باندې یو چیرته په کناره کې فرض لمونځ وکړه، پس له هغه نه تراویح پسې وکړه. نو تراویح وتر د ماخوستان د لمانځه نه به وروسته که مخته نه صحیح کیږي، او تراویح چې دی بیا له وترو نه مخکې هم صحیح کیږي، وروسته هم صحیح کیږي. الله دې ښه لره وروره، انشاءالله په جواب به دې پوه سوی یې. دا د مونږ د حنفي فقهاو فتوا. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده، د ورور پوښتنه داسې ده چې که چیرته یو سړي غاښ درد کوي او بیا ته ګولۍ راواخلې د دې غاښ دا کوم درد چې کوي دې کې کیږدې، یعنې منځ خالي، دغه خالي منځ کې ګولۍ کیږدې، نو دغه ورور پوښتنه کوي چې په دې باندې روزه ماتیږي که نه ماتیږي. محترمه معاصر علما یو تحقیق کوي، بعضې داسې مرضونه دي وروره چې د هغې مرضونو دپاره اقراص یعنې ګولۍ دا سړی یعنی علاجي اقراص دي، هغه مثلا د ژبې لاندې کېښودل کیږي لږ وخت دپاره، بیا هغه مثلا بعضې د زړه مرض دپاره یا دغه تا د غاښ پوښتنه وکړله، بعضې د سینې مرض دپاره، نو نور مشکل نه پیدا کوي، صرف هلته هغه خوله کې هغه وینې چې دي همغه ژبه کې هغه دغه دوا ځان وررسوي هغې ته. نو که ته داسې وکړې چې دغه ګولۍ معاصر فقها وایي که دغه ګولۍ تیره نه کې، یعنې خوند یې تیر نه کې، صرف ګولۍ په غاښ کې کیږدي چې د غاښ ریښو ته د ګولۍ خوند ورسي او هغه درد یې په قراروي، نو محترمه دا پروا نه کوي، روزه نه ماتوي. خو شرط پکې دا ده وروره چې نور هغه ګولۍ خوند و هغه شیان ابتلا نه کړي، تیر یې نه کړي، بیرته یې راتو کړي. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام. قاری معاویه په نامه یو ورور پوښتنه کوي، د سفر اندازه محترمه 8 کیلومتره ده، یعنی تقریبا 8 کیلومتره دا د سفر اندازه ده. نو که دومره اندازه قدر ته سړی مسافر و، روزه به خو هغه محترمه دلته یوه بله مسله شته ده په دې کتابونو کې چې دې ته د فکري ده د احنافو مذهب کې، سړی چې مثلا نن په کابل کې زه مقیم وم
بیګا مې پښلمه یم کړی سهار سفر راته پیدا سو جلبات ته لاړم په د لارو روزه خوړل راته نه دي جایز که بالفرض ومې خوړله کفاره نه سته راباندې صرف قضا ده بیا چې زه هلته جلبات کې پاتې سوم دا دویمه ورځ بیا ماته روزه خوړل جایز دي په دا اوله ورځ نه ده صحیح الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسې الله دې جنتي کا نو بیا په تا باندې روزه فرض ده در باندې محترمه قضا هم بیا در باندې فرض ده سنت نه ده وروره فرض ده در باندې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو ورور قاری محمدي فراهي په نامه پوښتنه کړې ده د ورور پوښتنه ده صلی الله علیه وسلم درود ده که نه و محترمه ولې درود نه ده الله دې جوړ لره کامیاب اوسېږي دا درود ده محترمه وروره علما په دې باندې بحث کوي کتابونو کې پرون هم د موږ په ترجمه کې دا تیر سو علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله په همدې باندې بحث کړی و کامیاب اوسئ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو ورور عبدالله صمیمی په نامه پوښتنه کړې ده چې مثلا وړکی ماشوم روزه ونیسي بیا مور و پلار ورته وایي چې د ثواب یې موږ ته راوبخه او هغه په مقابل کې بیا دغه وړو ماشومانو ته د پلار و مور جامې او کالي یا پیسې ورکوي دا څنګه ده شرع کې کوم اصل لري که نه لري نو ته محترمه وروره په خبره ځان پوی که علما داسې وي حتی د څلورو مذاهبو علماو که یو وړکي هلک اعتکاف وکړه که روزه یې ونیوله که حج یې وکړه دا ټول صحیح دي بالکل په دې کې خبر نسته ده خو دلته دوه ثواب دي محترمه یو دغه وړکی هلک چې چا مور و پلار یې دغه اعتکاف ورښودلی ده روزه یې ورښودلی ده حج یې ورښودلی ده نو د تعلیم و د ارشاد اجر الله عز وجل د مور و پلار ته ورکوي پاتې سو اوس د عبادت ثواب د عبادت ثواب یو خو هغه د لارې ورښودنو هغه د تعلیم ده او یو څه ده د وړکي هلک ته چې دا روزه یې نیولې د روزې ثواب د حج ثواب د اعتکاف ثواب یا د نورو عبادتونو ثواب دغه ثواب چې ده الله عز وجل د واړه ماشوم ته ورکوي څومره چې ده ته ورکړی ده دغومره الله عز وجل د دوی مور و پلار ته ورکوي نو پیسو یا کالی ورکولو ته هیڅ ضرورت نشته د هغه که دغسې وړو ماشومانو ته داسې تشویقا ورکوي پروا نه کوي دغه مسئله علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله اعلاء السنن کې لیکلې وفي الغایة ان اعتکاف الصبي وصومه وحجه صحیح شرعي بلا خلاف واجره له دون أبويه أي لهما أجر التعليم والإرشاد إذا فعل ذلك وانعقدت الأئمة الأربعة بكتة تحقيقي ثم رجح القول الثاني بدليل الأثر الله دې کله ورور الله دې وکړي چې ما په خبر پوه شوی